ډېره مننه. دا و د دې مشاعرې مشر مېلمه. اوس د دې مشاعرې صدر له بلنه ورکوم جاوید اقبال افګار صاحب له تقریبا 40 کتابونه یې تر اوسه پورې لیکلي دي. د فضل وهاب فیض صاحب په دې شعر باندې چې بیا به میچن کې د حالاتو داسې نه دلیږو، بیا به میچن کې د حالاتو داسې نه دلیږو، که لږ د فکر د کردار په مطلب ورسېدو. اذان جاوید افګار صاحب په عجب خان افریدي باندې یو کتاب هم لیکلی ده چې نوم یې ده ګرانه عجب خانه. جاوید افګار صاحب لا بلنه ورکوم. ډېره مننه. کوم شروع د هغه نام نه، کوم شروع د هغه نوم نه چې بېحده مهربان دی، چې رحیم دی هم رحمان دی او خالق د کل جهان دی. زه افګار به په وړه ژبه یې څه ثنا صفت کړم، زه افګار به په وړه ژبه یې څه ثنا صفت کړم چې رازق د هېڅ دین دی هم د هر چا روزي رسان دی. د ډېر عزت او درناوي لایق مشرانو ښاغلي نیک محمد افریدي صاحب، همدولو او د ستر اتل عجب خان افریدي په خپل روانو کشرانو د مینې او د عقیدت ډک سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د ټولو ناول زه د پنجاب د سیمې د تنظیمونو بسم الله جان ادبي او سماجي سوسایټۍ اټک، پښتو ادبي ټولنه اټک او د مکړوال ادبي تحریک میوالي د ټولو ملګرو له اړخه د ډاکټر شاه عالم افریدي صاحب، حاجي مکرم خان افریدي صاحب، د قاسم علي خان افریدي ادبي ټولنې د راجمخیل د انتظامیې او غړو ښاغلي رحیم شاه او اکبر خان افریدي صاحب شکریه ادا کول خپل فرض ګڼم چې ما ته په دومره ښکلي پروګرام کې د ګډون بلنه راکړه. خالي نصیب شو. په دغه خاوره د ذکر شوې ټولنې ته د ستر اتل عجب خان افریدي په خاوره په ناصر میله کې وسیخیل کې د هغه حجره کې دومره ښکلي پروګرام په جوړولو مبارکي وړاندې کوم. زما نه وړاندې ډېرو ښو ملګرو نظمونه، مزاحیه کلامونه او نور شعرونه وړاندې کړل. زه هم د شاعر په حیث باندې څو شعرونه او ورپسې یو علامتي نظم وړاندې کوم. شعر دی چې لاړ د لیونتوب اواز زما اوس په ملکونو دی، لاړ د لیونتوب اواز زما اوس په ملکونو دی، پڼ زما په سر د لیونۍ مینې غمونو دی. مننه. لاړ د لیونتوب اواز زما اوس په ملکونو دی، پڼ زما په سر د لیونۍ مینې غمونو دی. او شعر دی نه وینم هېڅ فرق تا او ګل ته چې نظر کړمه، نه وینم هېڅ فرق تا او ګل ته چې نظر کړمه، ځکه مې ډېر قدر زړه کې ګله د ګلونو دی. نه وینم هېڅ فرق تا او ګل ته چې نظر کړمه، ځکه مې ډېر قدر زړه کې ګله د ګلونو دی. او ځوانانو لپاره یو شعر دی، زه به در رسېږم تر اسمان که دیوالونه شي، زه به در رسېږم تر اسمان که دیوالونه شي، یم بالا همت، همت مې تیر تر اسمانونو دی. مننه مننه، ډېره شکریه. زه به در رسېږم تر اسمان که دیوالونه شي، یم بالا همت، همت مې تیر تر اسمانونو دی. او شعر دی چې کله ګله چرته ګله څنګه ګله وینو به، کله ګله چرته ګله څنګه ګله وینو به، ډک مې ټول ژوند ستا د دیدن په ارمانونو دی. کله ګله چرته ګله څنګه ګله وینو به، ډک مې ټول ژوند ستا د دیدن په ارمانونو دی. او رحیم شاه صاحب یو شعر دی چې ځئ چې ځو ملګرو د افګار غریب پوښتنې ته، ځئ چې ځو ملګرو د افګار غریب پوښتنې ته، چا وی چې پرېوتی د چا زلفو د ټالونو دی. یو علامت نظم دی او ډالۍ کوم نیک محمد افریدي صاحب ته. د تخیل په اسمانونو ستا نامه لیکم. عجب خان افریدي ته
د تخیل په اسمانونو ستا نامه لیکمه د سمندر په بهیرونو ستا نامه لیکمه د تخیل په اسمانونو ستا نامه لیکمه د سمندر په بهیرونو ستا نامه لیکمه صادق صاحب شعر دی چې لکه ماشوم خپلې نامې نه دیوالونه ډک کړم لکه ماشوم خپلې نامې نه دیوالونه ډک کړم د زړه په ټولو دیوالونو ستا نامه لیکم لکه ماشوم خپلې نامې نه دیوالونه ډک کړم د زړه په ټولو دیوالونو ستا نامه لیکم او شعر دی زړه ته کړم ښکته کله چې قلم مې وچ شي زړه ته کړم ګوتې ښکته کله چې قلم مې وچ شي د خپلو وینو په رنګونو ستا نامه لیکمه مننه زړه ته کړم ګوتې ښکته کله چې قلم مې وچ شي د خپلو وینو په رنګونو ستا نامه لیکمه او شعر دی چې ښکاره حسن کې بدلون راشي دا هغه بدلون نه دا بل بدلون ښکاره حسن کې بدلون راشي د نورو ګلو ښکاره حسن کې بدلون راشي د نورو ګلو اتله کله په ګلونو ستا نامه لیکمه ښکاره حسن کې بدلون راشي د نورو ګلو اتله کله په ګلونو ستا نامه لیکمه او ترېنه د زړه په غوږ واوره فریادونه زما ترېنه د زړه په غوږ واوره فریادونه زما نن د یادونو په بادونو ستا نامه لیکمه مننه ترېنه د زړه په غوږ واوره فریادونه زما نن د یادونو په بادونو ستا نامه لیکمه او دا پکې یو عشقیه شعر دی ما ته دا هیڅ نه راکوي د بې حسۍ نه سوا ما ته دا هیڅ نه راکوي د بې حسۍ نه سوا واپس کوم په تصویرونو ستا نامه لیکمه او چې شاعري مې د عروج تر بلندو بره شي چې شاعري مې د عروج تر بلندو بره شي مینې د خیال پر رخسارونو ستا نامه لیکمه ډېره مننه چې شاعري مې د عروج تر بلندو بره شي مینې د خیال پر رخسارونو ستا نامه لیکمه آخري شعر دی توجه غواړم د مسیحا په مرهمونو باور نه لرم د مسیحا په مرهمونو باور نه لرم د خپل افکار په زخمونو ستا نامه لیکم د مسیحا په مرهمونو باور نه لرم د خپل افکار په زخمونو ستا نامه لیکم ډېره مننه ډېره شکریه ډېره مننه دا و افګار صاحب اوس به افګار صاحب خپل کتاب ښاغلو ته ډالۍ کوي نو افګار صاحب افګار صاحب خپل کتاب ګل عمر پردي صاحب له ډالۍ کوي ګل عمر صاحب کوي